یاره خواږی ای وروره غواګ څلور تیرې دي دی ولې یو تی دی څه کښېنه پې راځه یو غواګ واخلو یاره خپل دوره غواغه ښه غټه غوا ولاړه ده ته پوهېږې او مړه ما ډېر غواګ اخیستي دي یاره راځه راځه هغه ښه غټه غوا ولاړه ده دا ښه غوا ده چې ماشاءالله وساتې ښه شودي هم کوي ښه ولایتي غوا ده یار ای دا په څو ده ها وروره خوښه دې سوله ده او خوښه خو مې شوله ریټ یې څو دی استاده سم ریټ یې راکړه چې وایه خو وروره یوه خبره درته وکړم که چنې نه در سره وم یوه خبره درته کوم په 2 لک روپۍ در کوم وروره یا استاده په 2 لک ډېره ګرانه ده دې څه شي کې وکړه دا په سوچ ما استاده په 1.5 لک روپۍ ورکوې هی څه وایه د الله بنده دا شی په 1.5 لک یا په 1.5 لک روپۍ ډېره ناجایزه ده وروره دا د واړې ساتلې شی دی نسلۍ نه یې زما اخره په 1 لک اتیا در کوم خوښه در بوځي چې د زما شی دی ولاړ دی بس په 1 لک اتیا به مې اخره در کوم 1 لک اتیا پیسې ټول سم کې وګورو یاره خواږی ای وروره غواګ څلور تیرې دي دی ولې یو تی دی څه وایه د الله بنده ای چشم راغلی یاست غوا اخی که غویی غوا خو استاده غوا نه راغلې یاره یاره ته یې دوته وروره تا په تازه بیش نه کړی دی وروره او ته څنګه راخبر شې دې دې کې چې مې ضرور سره کړی دی نه زه ولې نه سم در پوه د الله بنده ډېر کاله سم د هغه کاروبار دی دا تازه بیشونه څه چې وکړي چې د کور مشران جوړ شي د 2 خرو دانه نشي جلا کولی بیا نه وړې له راشي د غوا پر ځای غویي ته ولاړې وایي دا په څو دی دا غویی دی غوا نه ده راځه اغا جانه د غوا او د غوایي فرق نه څه کوي ودې شرمولو درځه نو ته خو هم را سره خطاب راته ویل نو ته خو هم نه پوهېږې یاره ودې شرمولو